د امریکا په بیلابیلو پوهنتونونو کې د اسرائیل په ضد او د فلسطین په حق کې مظاهرې روانې دي. د نیویارک په کولمبیا پوهنتون کې د زده کوونکو لخوا د څو ورځو راهیسې مظاهرې روانې دي چې غوښتنه کوي چې په غزا کې د جنګ بندۍ اعلان وشي او پوهنتون د اسرائیلي کمپنیو سره کاروبار ختم کړي. د پوهنتون په دروازه یوازې زده کوونکو ته د داخلې اجازه ورکول کیږي، خو دلته عام خلک هم د زده کوونکو د احتجاج په ملاتړ راغلي وو. دغلته راغلي یو فلسطیني وګړي الیکس نیزولا وویل هغه سره د کورنۍ راغلی چې د زده کوونکو سره وویني، د هغوی د احتجاج برخه جوړه شي، خو د کولمبیا پوهنتون د چارواکو لخوا هیڅوک دننه نه پرېښودل کیږي. هغه وایي دوی د فلسطین او اسرائیل د جګړې سفارتي حل غواړي. Since we can't get into the campus, we're تر څو مونږ کیمپس ته دننه نشو تللی نو مونږ سره د خپلې نښې دي او د کیمپس نه چاپیر شوي یو. د خلکو سره خبرې کوو چې هغوی څه محسوسوي. مونږ خپل سوچ د هغوی سره شریکوو او د هغوی سوچ اورو. هیله ده چې د دې سره به نوره آګاهي راشي چې داسې مونږ د امن لپاره او د تشدد د ختمولو لپاره غږ پورته کړو. د کولمبیا پوهنتون مخې ته یوازې مسلمانان نه بلکې د فلسطین سره تعلق لرونکي د عیسائی ټولنې غړي هم موجود وو. مونږ په دې نه پوهیږو چې دلته بس خبرې کیږي او نور څوک هم څه نه کوي. مونږ دا معلومات هم کوو چې کوم فلسطیني زده کوونکي ته د ضمانت ضرورت وي مونږ یې مرسته کوو، ځکه چې مونږ اورېدلي چې ډېر زده کوونکي نیول شوي هم دي. مونږ باید د هغوی ملګرتیا وکړو ځکه چې دوی زمونږ جنګ کوي. د کولمبیا پوهنتون مخې ته راغلي یو میرمن آریان وویل هغه د فلسطین په ملاتړ کې روانې مظاهرې له راغلي خو دننه نه پرېښودل کیږي. دا وخت چې مونږ ګورو نو یو وحشیانه عمل روان دی، خلک وژل کیږي، جنگ روان دی، ظلمونه کیږي او وجه یې دا ده چې د یو بل سره اختلاف لري. د رپورټونو تر مخه د کولمبیا پوهنتون نه د 100 پورې زیات زده کوونکي د مظاهرو په سر نیول شوي دي. دا مظاهرې د نیویارک سره سره د امریکا په نورو ښارونو کې هم روانې دي چې پکې میشیګن پریسټن پوهنتون، ایر پوهنتون، کیلیفورنیا سټیټ پولیټیکنیک پوهنتون او داسې نور شامل دي. د کولمبیا سپیکر مایک جانسن تېره ورځ د کولمبیا پوهنتون د یهودي زده کوونکو سره لیده کاته کړي او د امریکا په کیمپسو کې د یهودیت ضد وحشتناک زیاتوالي باندې د تشویش څرګندونه کړې. بله لخته ځینې مظاهرچیان دا هم وایي چې یهود زده کوونکو ته دوی هیڅ زیان نه رسوي. د مظاهرو سره سره په کولمبیا پوهنتون کې د کیمپس له دروازې بهر لاریونونه هم کیږي. که څه هم دا د تعلیمي کال یا سمستر دا اخیری اونۍ ده. د پوهنتون پرووست انجلا ویولنټو په یو ایمیل کې ویلي که زده کوونکي آنلاین خپلې زده کړې ختمول غواړي باید وکړي ځکه چې تر ټولو هر څه دوی ته د زده کوونکو حفاظت او خوندیتوب مهم دی. فضل الله، وایس اف امریکا، ډیوا، نیویارک.